دوو بچو مور چې غلط کارونه کوي او خاوند یې بهر مسافر دی. دغه ښځه چې په چکله کې ګیره شوې ده پولیسو نیولې ده او بیان یې ترې اخیستی دی. د دغه ښځې انټرویو در سره شریکوم. دغه ښځه وایي چې زما خاوند مسافر دی او زما 2 بچي دي. زمونږ په کور کې نور څوک نشته دی. زه د کرایه په کور کې اوسېږم. زما خاوند چې بهر مسافر دی 15 کال یې وشول او خپل کور ته نه راځي. پیسې رالیږي خو د ښځې ضرورت صرف پیسې نه وي، نور هم ښځه ډېر خواهشات لري. دغه ښځې چې د خپلو خواهشاتو دپاره یې دغه غلط کارونه شروع کړي دي. پولیسو نیولې ده، دغه انټرویو ترې اخیستې ده. تا ولې دغه غلط کارونه شروع کړل؟ نو ښځې ورته خپل بیان ورکړو چې زما خاوند بهر مسافر دی او زه په کرایه کور کې اوسېږم. زما د خاوند 15 کاله وشول چې کور ته نه راځي، نو ځکه ما دغه غلط کارونه شروع کړل د خپلو خواهشاتو دپاره. کتونکو دا معلومات هم در سره ځکه شریک کړو چې ډېر داسې کسان شته چې ودونه وکړي او د خپلو ښځو نه بیا بهر ملک ته لاړ شي، مسافر شي، په کلونو کلونو مسافر وي او د ښځې هغه شان خواهشات نه پوره کیږي، نو بیا داسې غلط کارونو باندې اموخته شي او غلطو لارو ته مخه وکړي او خپل خواهشات د نورو هلکانو سړو نه پوره کوي. دا ویډیو د هغه سړو دپاره ده کوم چې ودونه وکړي او بیا په کلونو مسافر وي، نو ښځې له پکار دي چې ټیم ورکړی شي، ښځه خوشحاله وساتلی شي، نو ښځه بیا د سړي عزت نه خرابوي او نه شرموي. دغه ښځې د خپل خاوند عزت تار کړو او ټول خاندان یې په شرمونو وشرموو. دې کې ډېره غلطي د خاوندانو هم وي چې داسې پرېږدي او ترېنه بهر ملک ته مسافر شي. دغه معلوماتو چې سره هم شریکوو چې تاسو هم د داسې معلومات نه خبر کړو چې په معاشره کې دا رنګ خلک هم شته چې د خپلو خواهشاتو لپاره داسې غلط کارونه کوي. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم. ویډیو در سره ضرور لایک کوئ او کوم ملګري چې چینل ته راځي هغه د چینل هم سبسکرایب کوي چې داسې معلوماتو نه خبرېږي. سره ضرور لایک کوئ او کوم ملګري چې چینل ته راځي هغه د چینل هم سبسکرایب کوي چې داسې معلوماتو نه خبرېږي.